بعضی سیزونه چې اصل کې خو ګناه نه وه خو د احرام په وجه ناجایز کېږي هغه شپږ دي بعضی سیزونه حرام نه دي ګناه نه ده خو د احرام په وجه باندې ناجایز کېږي نو اول د خپلې بیبي سره مباشرت کول ناجایز نه دي خو په حالت د احرام کې منې دي دویم د اوچې ښکار کول د ځنګل ځناور ښکار کول په خپله ښکار کول یا بل ښکاري ته خول دا په حالت احرام کې منع دي دریم ویښته یا نکونه کټ کول څلورم خوشبو لګول دا څلور چیزونه نارینه زنانه دواړو دپاره حالت احرام کې ناجایز دوه چیزونه نور دي یو ګنډلې جامې اغوستل د سړو دپاره مني ګنډلې جامې کمیز پرتوب جیکٹ بنین سیټر دا ګنډلې چیزونه سړی به نه استعمالوي او مخ او سر به نه پټوي سړی به مخ او سر نه پټوي او زنانه به په مخ باندې کپړه نه اچوي په حالت احرام کې مخ باندې به کپړه نه لګوي دا شپږ چیزونه شو او دا په مخ باندې کپړه نه لګول بعضې خلک په دې ځای باندې تېروځي وایي زنانه په حالت د احرام کې به مخ نه پټوي یعنې کلو مخ به د سړو مخ کې ګرځي دا مسله غلطه ده زنانه به د پردو سړو نه حالت احرام کې ستر کوي د مخ نه پټولو په مطلب بعضې خلک پوهېلی شي یعنې په مخ به کپړه نه لګوي دې لپاره به څه طریقه کېږي یو شډ والا ټوپۍ چت والا ټوپۍ به په سر کړي او هغې چت د پاسه به یو کپړه وګنډي داسې چې لاره ورته ښکاري او د دې مخ چاته ښکاري نه نو د دې ستر هم وشو او په مخ یې کپړه هم نه ده لګېدلې پردي خلک یې مخ نه ویني دا شپږ چیزونه حالت احرام کې منع کړي شو په دې کې لومړني چیز رفس د خپلې بیبي سره مباشرت وغیره اگر چې لفظ د فسوق کې دا هم داخل دی خو مخکې مستقل ذکر کړ چې په حالت د احرام کې د دې نه پرهیز کول زیات ضروري دي ځکه د دې نورو ممنوعاتو د احرام بدل او کفاره شته خو که یو سړی د وقوف د عرفات نه مخکې خپلې بیبي سره مباشرت وکړي نو د دې کفاره نشته په کفاره کار نه کېږي په کفاره به یې کار ونه شي حج یې ونه شو یو اوښ به حلالوي یا غوا میخه به حلالوي او حج یې ونه شو راتلونکي کال به بیا حج کوي نو دا څیز خطرناک و دی مخکې مستقل ذکر کړ او په هغه ځای کې اوښ حلالول یو نیم لاک یا څه د پاسه یو نیم لاک روپۍ دا خو د عامو پاکستانیانو د مخه نه کېږي نو ډېر زیات پرهیز به کوي چې دا کار ونه شي